نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح قال الحسن فقد ذهب ملحنا فكيف نصلحه رواه في شرح السنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمنو کتغ به هغه وخت سمسي چې مالګه خوندوره وي. مالګه د کتغ او د خوراک خوند به هغه وخت څو چنده خوندور سي چې کله مالګه خپله ذایقه ولري او خوند یې د لاسه نه وي ورکړي. خو که مالګه خرابه سوله، مالګه بدبویه سوله، کتغ خپله ورسره خرابېږي. که مالګه لمر ووهل اوبه لیدلې وې کیفیت یې د لاسه ورکوي، بیا چې هر څونه د شرخصي پسه غوښې باندې کې او د بخار د دیګ شپېلکان سم وي او هغه څوک شوروا پخه کړي چې په کور کې ښه غښتلې ښځه هم وي، په خوراک پوهېږي یا په نارینهو کې په خوراک پوهېږي، ښه اور د بوټو اور په پسې کې د ګیس یا د ګازو اور په پسې کې هر څومره چې ښه غوښې وي، هر څومره چې ادرک و اوږه و او ګشنیز و مرچک و هر څه ورپرکې، خو که مالګه خرابه وه دا شوروا خوند نه کوي. او که مالګه سمه سوله، یوازې پیاز او رومیان کټو د غوښو کټوي ته یې ورواچوه، خوند یې سم وي، سړی خوند پر اخیستلی سي، که څه هم د کټوي نور اجزا نه وي. که مالګه سمه وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت صحابه کرام چې کله د نړۍ څخه ټول سوله، ښه خلک د انسانانو څخه ټول سول، بد خلک د مځکې پر مخ راغلل، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې زما د صحابه کرامو مثال د مالګې پر کم دی، خوند او کتغ تر هغه وخته نه سمیږي تر څو چې مالګه سمه نه وي. رسول علیه الصلاة والسلام جماعت صحابه او ښه خلک چې ولاړله، مالګه چې ولاړل نور انسانان فساد ته ولاړل، ځکه نو د خلکو څخه قاتلین جوړ سوله، وژنې کوي، غاصبین جوړ سول، د خلکو لوی لوی مځکې لاندې کوي، چمګیره وختل د انسانانو سره په رڼا ورځ باندې مخامخ په رډو سترګو باندې خیانت او چمونه کوي. فساد په خلکو کې هغه اوج ته ورسېدی، غلا او خیانت په خلکو کې هغه ځای او هغه اندازې ته ورسېدله چې اوس انسانان نور د غلا او د خیانت ادراک نسی کولای، چې آیا تر دې به هم نور غلا راسي، د غلا یو شکل به نور هم پیدا سي، او که یا تر دغسې اندازې انسانان ورسېدله چې کله مالګه خرابه سي کته خامخا خرابېږي. صحابه او د صحابه کرامو وروسته چې پاک انسانان لاړله، د مځکې مخ او د مځکې سر غلطو انسانانو ته پاته سو، ځکه نو وژنې به وي، د انسانانو پر ناموس به حملې وي، د انسانانو څخه به په زور پیسې اخلي، د انسانانو بې عزتۍ به کوي، د خلکو پر عزت به نه، د ناموس پر عزت به نه، د محلو د سپینږیري پر ابداري به نه، د امامو د طالبو د حافظو د قاری د عابد انسان پر عزت و پر ناموس به نه. ولې؟ خو مالګه خرابه سوې ده، یا مالګه نستګه سره اشه خلک چې خراب سول نور خلک خپل ورسره خرابېږي. عالم چې خراب سو مقتدی خرابېږي،
عالم که په حجره کې ناست و چکای کوله کرمبوټ یې کوي ورکې کولې مقتدی خو سر پر سر باندې ټي وي هم میږدي ډیش هم میږدي کیبل هم میږدي وایي پروا نه لري زموږ د مسجد مولوي صاحب یار مولوي صاحب دی که مالګه خراب اسوله امام خراب سو محل والا خپل کور سره خرابېږي که رئیس جمهور زانی و قاتل و غل و رعایت خلک خپل البته ځینې ټوله نه ورسره خرابېږي که د کلي ملک او مشر خراب سو پر در سرخېدلي انسانان خود به خود ورسره خرابېږي غلطه مالګه کټوي او کتغ تور واچو کډو بانجانو بېنډۍ تور واچوه که ته هر څومره په بېنډۍ خوند کوې نه کېږي هر څومره د خوند په خاطر باندې خپله خوله ور باندې وچرپه خوند د خپلې خولې څخه ورکوې نه ورکول کېږي ځکه چې مالګه نسته ځکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله مثل اصحابي فی امتی کالملح فی الطعام زما د صحابه کرامو مثال په امت کې داسې دی لکه په ډوډۍ کې مالګه لکه په کتغ کې مالګه په خوراک کې مالګه لا يصلح الطعام الا بالملح کتغ او خوراک چې سمیږي په مالګه سمیږي صحابه چې ولاړل جنگونه پیر سول تابعین چې ولاړل خانه جنگي پیښ سولې تابعین چې ولاړل رشوتونه عام سوله ورځ په ورځ چې د شو خلکو او د شو انسانانو رانیره او ښځینو کمی راځي هغومره فساد راځي ځکه چې د صحابه او د تابعینو د دې مثال د مالګې په رقم و مالګه چې ولاړل ختم سوله حضرت امام حسن رحمه الله تعالی فرمایي وای چې کله زموږ مالګه ختم سوله دا کتاب والا لیکي فقد ذهب ملحنا فكيف نصلح چې زموږ مالګه ولاړل نو موږ څنګه اصلاح سو صحابه کرام اخلاق په ځان کې راولي هغوی خو مالګه و دوغي اخلاق د مالګي مثال درلودي دوغي عادتونه د مالګي مثال درلودي دوغي عبادتونه او عقاید د مالګي مثال درلودي چې کله دوغو صحابه کرام خو په ځان کې رانه ولې مالګه دې د لاس ورکړه څنګه ټیکېږي څنګه سمېږي څنګه اصلاح کېږي ځکه نو په زمانه کې شکایت خود به پر ځای وي کله کله بې ځایه سي انسانان هغه ځای ته ورسېدل چې نور نو د غیرت کمبله هم ټوله ده د سخا کمبله هم ټوله ده نن د یو صحابي حالات درته وایم هغه صحابي مبارک سعد بن عباده دوه لوی کمال یې درلوده یو ډیر سخي و یو ډیر غیرتمن و مخکې چې مې دا خبرې درته وکړې هم په دې خاطر باندې دغسې مالګې زموږ څخه تللې دي دغسې صحابه کرام د دې صف څخه جدا سوي دي دغسې ستر او نامتو خوندور سخیان او بهادر غیرتمن انسانان د دې ټولنې څخه تللي دي ځکه نو پر ځای به بې غیرته انسان راځي او هغه څوک به راځي چې نه په خپل ناموس خوا به دی نه د بل چا په ناموس هغه څوک به راځي چې هم به خپله بخیل بي هم د بل چا پر سخا باندې به یې زړه کبابېږي جیب به د بل وي مګر ده ته خوند نه ورکوي پیسې به د بل یې شندل کېږي به خیراتېږي به د یتیم او د کونډې سره به کومک کېږي مګر د ده به زړه سوی کوي دی به ویشو اخ لري کوټه به د بل چا میلمانه به بل څوک علما به بل چا میلمانه کړي یتیم او خوار انسانان به بل چا ته ورغلي وي هغه به پر شلومبو باندې راګرځولي وي ډوډۍ وچه ډوډۍ به ورکوي مګر دی کبابېږي په زړه کې خوړل کېږي چې کله ښه خلک ولاړله بدو خلکو یې ځای ونیوی دا علما فرمایي رد المحتار زموږ د مذهب مشهور کتاب دی د حنفي مذهب چې کله سنت عمل ولاړ سي هلته بدعت راځي چې کله روا عمل ولاړ سي هلته ناروا عمل راځي چې کله حق ولاړ سي هلته باطل راځي چې کله د صف اول څخه ځوانه ولاړلې هلته بیا بل څوک نه راځي چې کله د صف پرېښوي بېدیني راغله دینداري جوان پرېښوله هلته بېدیني راځي صف اول دې پرېښوي بېدیني راغلل د علماو صحبت و مجلس دې پرېښوي هلته دینداري بیا نه راځي بیا بېدیني راځي دا زموږ او ستاسو د مذهب قاعده ده چې کله غیرتمن انسانان ولاړل بې غیرته انسانان یې پر ځای کښېني شمنور پلار به یې برېتور پلار به یې او بحیا مور به یې د بحیا کورنۍ څخه به یې حیاناکه کورنۍ به یې چې کله په ده کې حیا ولاړل د دغه یوه فاسد انسان په خاطر د ټولې مبارکې او معززې شریفې کورنۍ رنګ بد وي د یوه نفر په خاطر د یوه انسان په خاطر باندې سعد بن عباده یو سخي ډېر و او بل غیرتمن ډېر و الله دې دواړه صفات سل په سله کې په موږ کې پیدا کړي اوس څه کوې د اوس په خلکو څه کوې د اوس په خلکو هم بې غیرته
او هم بخیلان ټوله نه. زما خبرې هر وخت ها خبرې چې خطر ورسره ملګری یعنی څوک په خوږیږي هغه ټولو ته نه هغه چاته چې رښتیا بې غیرت وي، هغه چاته چې رښتیا بخیل وي، هغه چاته چې رښتیا هم خپل په ناموس خوانه بدیم د بل چا په ناموس. هغه خلکو ته زما خبرې هر وخت دي، اوس به هم در مخ هم بیا به هم وي. په دې خلکو څه کوي چې نه د بل په عزت خوا بدول، نه په خپل عزت خوا بدي، نه په خپل عابدو، نه نور انسانان عبادت ته پرېږدي، نه خپل بچي په مدرسه کې او نه د بل بچان په مدرسه کې پرېښوي. دا خلک غیرت نه لري. د غیرت غوښتنه چې شته قدرمنو، د غیرت تقاضا چې شته، د بهادرۍ غوښتنه چې شته، او د سخا غوښتنه چې شته. د سخا غوښتنه ستاسو څخه جنابه دا ده چې مسکین در سره موړ کا، فقیر در سره موړ کا. لکه د جمعې په بیان کې مې دا اوس تېره جمعه وویله، مال یو یتیم پر ځان باندې واخلئ، د یو یتیم چپلۍ پر ځان باندې د کاله واخئ، صدرې پر ځان باندې د کاله واخئ، د ژمي او د دوبي کالي پر ځان باندې د کاله واخئ. څه به وسي؟ د یو یتیم، د ټولو نه، د یو یتیم. یو انسان که یو کار وکړي دا ټوله ټولنه سمیږي. ستا د سخا په خاطر باید فقیر در سره موړ وي، هسې نه چې هغه در سره وږی وي. ستا د غیرت په خاطر باندې باید سونه کورونه نور در سره هوسایي. د بې غیرتو د بخیلو خلکو سره کورنۍ آباد نه یې، د بې غیرته خلکو سره کورنۍ آباد نه یې، نور هم په وهم کې دا نور کورونه، او د بخیل انسان سره دا نور کورونه لا د تږي او د لوږې څخه مړه کېږي. اوس به په خلکو څه کوي؟ مثالونه یې ډېر دي، ځکه دا خبره زه کومه. وړمه شپه زموږ مدرسې ته عسکر راواوښتل. ښه خلک چې ولاړ سي، بد خلک راځي، بې غیرته خلک یې ځای نیسي، بېکاره خلک یې ځای نیسي. د شپې راواوښتل، په ټوله مدرسه کې تر 14 کالو بلابود نفر ونه. په دغه مسجد کې بیده وه، دا بسترې د دغو طالبانو دي، حافظان خاریان. یو خو په ټولو کې د بوټو سره وختل، بل نو د یوه طالب څخه په بټوه کې 100 افغانۍ وې، هغې مې وړلې. د بل طالب څخه د شپې د کتاب د کتلو یا تهجد ته د راپورته کېدلو څراغ و، هغې مې وړی. او د بل مولوي صاحب څخه یو چا په تحفه کې پاج او هندۍ بوټ ورکړی و، ده ویله چې زه به یې خرڅ کړم، د ځان لپاره به یو جیب خرڅ کړم، هغې هم ځینې وړله. په دې مسجد کې 100 لنګوټې پرتې وې، ټولې یې وړلې. شکنځل یې هم کول. کتابتونو د الفتا کلي راکړي، موږ یې ماته وکړل. پام، غیرت دا نه دی. غیرت دا دی لکه دا زه چې لرم درته وایم، هم راسه، هم خبرې به هم سره وکړو، په ننګ او په جنګ په غیرت هم سره معلوم یو. غیرت تقاضا دا ده چې دا ادرس لري، معلوم نفر لري، مشر لري، ټلیفون لري، ورک انسان نه دی، د دغه شعار دی، کورنۍ معلومه ده. که چیرې موږ داسې کارونه کولای نو بیا مو کور د دې نه پرېښوئ، بچا مو د دې نه پرېښول، د دې ملک غم را سره دی. او دا کار نه کوو، د یو چا بې عزتي نه کوو، د یو چا په نامردۍ د هغوی بې عزتي نه کوو، په غیرت به د یو چا بې عزتي کوو، او هم که شریعت اجازه راکړه. دا څه غیرت دی چې کوچنیانو ته راواوړه او پکښې وخې جوې وهه، ویې ټکوه، شکنځل ورته وکړه. هغه طالب چې په 2 هفتو کې 100 افغانۍ خرڅي، هغه دې هم ځینې وړلې. ستا سره توپک در سره، د حوزې مشر ته، د ماموریت مشر ته، زور ستا سره. خوند خو دا کوي چې د زورور سره وجنګېږه، دا خو خوند نه کوي چې د کمزوري سره جنګېږي. ای وروره، پهلوان مو په تاسو کې که یا خوند دا کوي چې 25 کلن ځوان و 12 کلن تور حمله کې، یا دا خو نه دی. یو وخت ما په طالبۍ کې باکسینګ کوئ، دا د سوک بازي مې کوله. استاد ته مې ویله ما داسې چاته دغه په مقابله کې ورپرېږده چې هغه زموږ سره یو څه تر موږ کمزوري ولیا چم به نه کوې، ستا ته سیال درېله کوو. که رښتیا هم ته په بوکس یا په سوک کې کوه زورور وې، سیال به راغوزار کې، کنې دا نه دی کمال چې در ځان کمزوري انسان تور حمله کې. ځینې خلک په محل کې جنګ وکړي، لوی سړی کوچني هلک تور حمله کړي، دا نه دی غیرت. زه د دې خلاف یم. برېتور انسان، شملور انسان، کوچنی هلک 10 کلن یې راچپه کړي، پکښې خېږي، دا غیرت نه دی، دا کمال نه دی. او د هغه خاوند هم څخه ډېر بد وړم، او د هغه پلار څخه هم ډېر بد وړم، د کور د هغه مشر څخه هم ډېر بد وړم چې په کور کې خپله خانمه راچپه کړي، وهي د سوټو یې لاندې کړي. نه دا شملور دی، نه برېتور دی، نه غیرتمند دی، نه سړی دی، نه خاوند دی، ماز یو ټپوس دی چې ښځه وهي،
چنه زوی را چپه کړي داسې وهي ته چې دشمن په لاس ورغلی دی. د غیرت تقاضا چې شته قدرمنو، د غیرت تقاضا دا ده چې ستا د غیرت په خاطر نور د سره هوسا سي، ستا د سخا په خاطر نور د سره هوسا سي. ځکه نو زه د خپلې مدرسې، د خپل اسلام، د خپل دین، د خپلو شاګردانو دفاع کوم. دا زما حق دی، ام شرعي حق دی، ام قانوني حق دی. دا خبر مې ځکه وځنډوله د هغې ورځ څخه کنې په فیسبوک کې ما لیکلی سوای، خو د دې د ګویا د لارې څخه شاید چې عسکر یې واوري، که د هغه وي خو دې خلکو هم غلط کار کړی دی. یا پر لاره باندې یو څوک راګرځوه، ځي خلک شادۍ ته ځي، د خلکو کورونه دي، د خلکو مرضۍ دي، راپرېږده مه کور ته ښکنځل کوه، بدي بدي ورته وایه، حافظ ته یې هم وایه، قاري ته یې هم وایه، عالم ته هم وایه. په الله قسم تاسو یې واورئ، په کومه ټولنه کې چې د عالم و د حافظ و د قاري ستا د دین د غمخوار قدر کم سو، په ټول عمر کې به د هوسایي ګوله ونه خورې. ورسې ملکونه وګورئ، دا شپږ ملکونه تاجکستان و قزاقستان و قرغیزستان دي چې کله دین د لاسه ورکړئ، علما یې د لاسه ورکړه، ښه خلک یې د لاسه ورکړه، تر ننه پورې د روسانو ته ججا ورکوي، روسیې ته تر ننه پورې د هغو تر لاس لاندې دي، تر ننه پورې د غلامۍ ګوله خولې ته پورته کوي، د ازادۍ د حریت ګوله خولې ته نه پورته کوي. د خپلو علماو قدر همیشه کوئ، د زړه یې کوئ، ټینګ ودرېږئ او دفاع یې کوئ. دا زما حق دی چې زما په چاردیوالي کې زه دفاع وکړم. هېڅوک دا حق نه لري چې دلته راواوړي، هېڅوک حق نه لري. او شرعا دا ماته حق دی، که څوک راواوړي په شریعت کې دا جواز دی چې که زما سره اسلحه وي زه هغه وولم، دا حق دی. ولې ناحقه راوړې؟ ادرس دا خو داسې شار ناپرسان نه دی، نه داسې کلی دی، نه داسې مدرسه ده چې هر څوک هر څه پکښې کوي. داسې غوندې انسانان لکه ما غوندې انسانان، او داسې مخلصین لکه تاسو غوندې مخلصین چې هم په حضر، هم په سفر، هم په شتمني، هم په فقر کې دې مدرسې ته لاس ورکړی دی. ستاسو مدرسه ده. نو خبره مې دا کوله قدرمنو، سعد بن عباده سخا درلودل او غیرت یې درلودی. سخا او غیرت څوک و؟ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نږدې ملګری و، مبارک صحابي و. سعد ترجمه یې ما درته کړې ده، نور سعد نامې صحابه کرام مې هم درته ښودلي دي، او د ژوند یو څه حصه مې درته بیان کړې ده. سعد په معنا د خوشبخته دی، دا هم سعد دی، د عباده زوی دی، او د دلیم لمسی دی، د حارثه بیا کړوسی کېږي. سعد بن عباده ابن دلیم ابن حارثه، مبارک صحابي دی رضی الله عنه. په ابا ثابت هم مشهور و، ابو ثابت، او په ابو قیس هم مشهور و. قیس یې زوی و. قیس ډېر ښه نوم دی، که څوک یې پر خپلو اولادو زامنانو ایښولی سي کښېږدي. د مبارک صحابي د حضرت سعد رضی الله عنه زوی دی، حضرت قیس رضی الله عنه هغه هم صحابي دی. قیس قاف دی، یې ده او سین دی. په مدینه منوره کې د انصارو صحابه کرامو په صف کې دغه سعد بن عباده حضرت سعد رضی الله عنه ډېر مخور صحابي و، مشر صحابي و. خلکو یې خبره نه ماتول، او چاته چې به ورغلی هغه انسانانو یې ډېر احترام کوي، د قدر وړ شخص و. هیڅ چاته یې بدې نه ویلې، د خلکو جنجالونه او دعوې ور حلول، او دعوې مشکلات یې ستونزې د دوی د مخ او د دوی د صف څخه لرې کولې. غیرتمن هم و او سخي هم و. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي، وای سعد بن عباده رضی الله عنه فرمایي، یا رسول الله، نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي، لو وجدت مع اهلی رجلا، یو پوښتنه ځینې کوي د رسول علیه الصلاة والسلام څخه، وایي د الله رسوله، که زما د کوروالا سره زه پردی انسان ووینم، راغلی دی زما کور ته، خونې ته راغلی دی، چارچوب ته راوښتی دی، که ما د خپلې کوروالا سره بل سړی ولیدی نو څه به کومه؟ امهله حتی آتی باربعه شهدا، آیا زه به دې سړي ته وخت ورکوم تر څو چې 4 شهیدان پر پیښومه چې رښتیا هم د بد کار کړی دی او که یا؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل، نعم، تر هغه وخته به کار نه پلې، که چیرې ستا پر ده باندې دا ګمان دی چې دا سړي زنا کړې ده، بد کار یې کړی دی، 4 شهیدان به پر تېرې چې رښتیا هم د زنا کړې ده، و سزا به یې ولې کور ته ناحقه راغلی؟ خو بېله خبره ده، د شریعت بېل حکم دی. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم احتیاط ته ګوره، او د حضرت سعد رضی الله عنه پوښتنې ته ګوره. نړیوال اوس دا وایي دې ښځې ته حق نه ورکوي دا خلک. هلته څنګه سوال رسول علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې 4 شهیدان به پیښې ده پر زنا باندې،
پر بدکاری او بدفعلی باندې بیا به دې انسان ته سزا ورکوي. دا د څه حالات حدیثونه چې در نقل کړي د رسول علیه الصلاة والسلام څخه د نور صحابه کرام په حواله غیر څه درته وایم. فقال سعد، حضرت سعد رضی الله عنه ورته فرمایل کلا والذي بعثك بالحق، داسې بیخي نشي کېدلی د الله رسوله، قسم په هغه ذات چې ته په رښتیا باندې راستولی او په رښتیا باندې پیغمبر کړی، كنت لاعجلنه بالسيف قبل ذلك، دای چې سره شوري د هغه در مخه به ما د تورې وال ورباندې کړی، داسې نشي کېدلی چې زه به دته انتظار کوم. قال عليه الصلاة والسلام، رسول عليه الصلاة والسلام باره د حضرت سعد رضی الله عنه د خبرې په جواب کې ورته فرمایل اسمعوا الى ما يقول سيدكم، تاسو واورئ ستاسو بادار سید او مشر څه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو خبرو کې حضرت سعد رضی الله عنه ته سید ویل، مشر ورته ویل، بادار ورته ویل چې کله د یو چا منزله او رتبه د یو چا په نیز او په نظر باندې غټه سي نو القاب هم ورته وایي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل خولې مبارکې څخه د سید یا د بادار یا د مشر لفظ حضرت سعد رضی الله عنه ته استعمال کړي. الله دې دغه سي اخلاق، الله دې داسې دینداري مشترکه چې د خپل مشایخ او استادانو په مخ کې په شنو مو باندې ونمول سو. کله کله د اوس استادان علما د اوس مشایخ اولیاء د صحابه کرامو پر ځای دي، د صحابه کرام پر ځای دي. کدی په یو شنه باندې ونازولې ډیره ښه خبره ده، شکر ادا کا. په یو ښه جارو قرباني درته ویل، په یو جانو خان درته ویل، په صاحب درته ویل، په غشتل درته ویل او په شاباس درته ویل، بس افرین درته ویل. په دې پوسه چې الله رب العزت ته محبوب انسان دی، ځکه چې شیخ ولی او مرید دغه عالم او بل نیک انسان مشر چې دیندار وي هر چاته په شو القاب نه وایي، ځکه چې پیژه دا دیندار دی دا نه دی دیندار. دې مثال داسې دی قدرمن، تاسو ته په خپل دکانو کې خپل شاګردان مخلص او غیر مخلص در معلوم دي. دا سړی کار کوي دا سړی نه کوي، دا شاګرد سم دی دا شاګرد سم نه دی. دا سم شاګرد سره اخلاص کوي، په زکات کې هم نازوي، په خیرات کې هم نازوي، په جوړه کالو هم نازوي. ابل چې مازی داغه سي مټکور دی التنه سی مازی ورځ سبا کوي، هغه باندې څوک فکر نه کوي. علما او مشایخ او اولیاء ته هم داسې خپل مریدان شاګردان معلومیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سعد رضی الله عنه ته فرمایله، حضرت سعد رضی الله عنه په باره کې ویله اسمعوا الى ما يقول سيدكم، واوریا خبره چې تاسو بادار او مشر درته وایي. انه لغیور، بشکه حضرت سعد رضی الله عنه غیرتمن انسان دی. دا څوک وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. څنګه لفظ وایي؟ انه بشکه حتما لازما خامخا یقیني د شخص خبره وتلې ده، انه لغیور خامخا دی غیرتمن دی، ډیر غیرتمن دی. نو چې رسول یو چاته غیرتمن وایي داغه به د غیرت اوازه څنګه تللی، داغه به د غیرت قصې څنګه وي، داغه به د غیرت کارنامې څنګه وي. او بیا و فرمایله وانا اغیر منه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه تر حضرت سعد رضی الله عنه ډیر غیرتمن یم، والله تعالی اغیر مني، او الله رب العزت تر ټولو غیرتمن دی، تر ما هم غیرتمن دی. غیرت درجه په درجه دی قدرمنو، درجه په درجه. یو څوک په کور کې لا بیریږي، په خونه کې هم بیریږي، بل څوک په خونه کې نه بیریږي، بل څوک په سترای په غولي کې هم نه بیریږي، د شپې پر 2 بجې کوڅې ته راوځي هم نه بیریږي، یوازې په مامتو کې روان دي هم نه بیریږي، یوازې په دشت کې روان دي هم نه بیریږي، بل څوک په غریب شپه کې هم نه بیریږي، بل څوک په شپې کې هم نه بیریږي. دا غیرت اندازې لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله انه لغیور، هر سعد غیرتمند دی، ډیر غیرتمند دی. وانا اغیر منه، زدر د ډیر غیرتمن یم، والله تعالی اغیر مني، او الله رب العزت تر ما به ډیر غیرتمند دی. او الله رب العزت د غیرت ویش کړی دی. دا غین یا را تا د غیرت ته درو حروف څلور حروف څخه چې دا کلمه جوړه ده، دا لفظ غیرت الله دې دا په مشکل پیدا کړي. که غیرت ونه بیا قوي خبر انسان کولای شي، حق خبر انسان کولای شي، حق درس کولای شي، حق تجارت کولای شي. او که غیرت د لاس ورکی حق څه وکړل وکړل، حق څه وکړل. مخکې مې درته ویله پر خپل حیا هم نه، د بل چا پر حیا هم. الله اکبر کبیره. اسلام مشتشی درس راکې قدرمنو، اسلام مشتدا درس راکې چې تاسو د ژوندو احترام هم وکړئ، د مړو احترام هم وکړئ. چې کله یو سړی مړ شو د رسول علیه الصلاة والسلام
حدیث مبارک دی چې تاسو په مړه انسان کې څه مه وایاست، په مړه انسان کې څه مه وایاست. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی. یو څوک وفات سو نور یې پسې پرېږدئ، ځکه چې هغه ځای او هغه کندې او هغه ځای ته ورغلی چې نور الله رب العزت حساب ورسره کوي. د مځکې پر سر جنابه تا سوال ورسره کوي، اوس دی هغه ځای ته تللی چې الله حساب ورسره کوي، نور یې نو پرېږده الله ته. ستاسو فکرونه خو انشاءالله دلی دي. اسلام موږ ته احترام هم راښیي، قدرداني هم راښیي، او مې په مړینه راښیي او مې په ژوند راښیي. په مړینه یې څنګه راښیي چې یو څوک مړ سو نور نو څه مه پسې وایه، یو څوک مړ سو نور یې پرېږده ښخېدو ته، یو څوک چې وویشتي نور یې پرېږده. احترام یې په ژوند هم کوه، په مړینه یې هم کوه. د غیرت تقاضا دا ده، د بهادرۍ د شجاعت غوښتنه دا ده چې نور په مړو پسې خبرې مه کوه، او ستا حریف ستا مقابل تا وویشتي نور یې د سړک پر غاړه مه ایږده. دا جابرالکریم صاحب په داسې حالاتو کې نو موږ باره دماغ څنګه کار وکړي قدرمنو؟ زړه به مو په کم ځای کې د ډنډ د ولسوالۍ سره 7 شهیدان نن نور پراته وو. دا سړی وایي ما خپله پر یو باندې د عورت یې معلومېدی دا قمیص سم کړي. ستا مقابل چې تا وویشتی مړ دې کړي نور یې پرېږده. دا بل طرف ته هم دا خبره کوم چې ستا مقابل او ستا حریف چې تا وویشتی نور یې پرېږده. احترام یې په ژوند هم وکړه، په مړینې هم وکړه. د غیرت تقاضا دا ده، د شجاعت او د بهادرۍ تقاضا او غوښتنه دا ده. ځکه نو اسلام موږ ته درس راکړی دی او پوه کړي یو چې کله یو څوک مړ سو نور یې د جنازې بندوبست کوه. ولې زموږ په شریعت کې دا حکم دی چې 3 شیان مه ځنډوئ. یو چې د ښځې یا د نر سیال پیدا سي، د هلک لپاره ښه انجلۍ، د انجلۍ لپاره ښه هلک پیدا سو، ژر یې نکاح ورتړه، مې ځنډوه. یو چې د لمانځه وخت راغلی، مې ځنډوه، ژر یې کوه. او یو چې جنازه تیاره سوه نور یې مه پرېږده چې شپې زندولي د کراچي او د جرمني څخه به خلک راسي، د پلار او د مور او د خور دیدار به وکړي، بیا به یې ساقو یا ژر ځه، ژر یې رسوه. ولې دا حکم راکول سوی دی؟ دا په دې خاطر باندې چې الله رب العزت ته هم په ژوند کې انسان محترم و، هم په مړینه کې انسان محترم و. نور یې پرېږده، نور الله رب العزت حساب ورسره کوي. دا سړی بد دی که نه دی؟ دا سړی پر حق دی او که یا؟ دا سړی پر باطل دی او که یا؟ دا سړی یقینا دین مقدس ته وفادار و او که یا؟ دا رشته هم د الله رب العزت او د رسول عاشق و او که یا؟ کیسې مازې په درواغ باندې دا جنګونه کول؟ نور یې الله رب العزت ته پرېږده، نور الله رب العزت حساب ورسره کوي. د مخلوق حساب به څه خو په مازه کې چالاک و بیداره انسانان 100 کسان در خطا باسي. د الله رب العزت هغه مخلوق چې ستا سره پروژو فرشتې او ملایکې مقرر کړي وي د هغه څخه ګریزې نه تېرېږي، ټکي په ټکي حساب ورسره کېږي. نو الله رب العزت رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي والله تعالی اغیر مني، او الله رب العزت تر ما هم ډېر غیرتمند دی. الله دې په خپل غیرت باندې د دې مظلوم ولس چاره وکړي. الله اکبر کبیره. حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه دومره خبر می دا درته کړې وه، سخی هم و. ابن ابي الدنيا یو عالم دی، خورا یو مجذوب او قوي عالم دی، تیر سوی دی. ډېر حدیثونه یې را نقل کړي دي. دی د حضرت ابن سیرین رحمه الله تعالی په حواله باندې خبره کوي کان اهل الصفه اذا امسوا، د نبی علیه الصلاة والسلام طالبان اصحاب الصفه د رسول علیه الصلاة والسلام د کور بغل تونګاچا لیدلې ده. الله دې پتا سوی نه چا لیدلې ده، ارمان یې پر سوی دی. هلته مبارک صحابه کرام اوسه د اهل صفه د تونګاچې خاوندان گزاره کول، حجره و طالبان و. لازم حجره او طالبان دا هغه ځای څخه ثابت کار دی. رسول علیه الصلاة والسلام طالبان درلودل، روزله حجره د خپل کور بغل تور کړی و. نور مؤمنانو به کومکونه ورسره کول، صحابه کرامو چا شي ورته راوړل، چا خرما ورته راوړل، چا څور ته راوړل، چا څور ته راوړل. دی فرمایي حضرت ابن ابي الدنيا رحمه الله تعالی وای اهل الصفه چې کله به ماښام سوله انطلق الرجل بالواحد. خوار صحابه کرام او غریب صحابه کرام، خوار په معنا ده دی چې غریب و. چې کله چې ماښام سو د رسول علیه الصلاة والسلام طالبان و، ځینې علما فرمایي چې 50 ځینې وایي 100 ځینې وایي کم و بیش و، په تعداد کې زموږ خبره نه ده. یو صحابي به دا یو طالب د ځان سره بوتلی لازم ماښام زه په خپل کوټه کې یا په خپل سرای کې په خپل کور کې ډوډۍ درکوم. کله به یو ورسره بوتلی. ځینې صحابه کرام به داسې وه والرجل بالاثنين، یو صحابي به رالی 2 طالبان به د رسول علیه الصلاة والسلام بوتلله.
والرجل بالجماعة یو صحابي برالی یو څو کسان به بوتله ډېر خو حضرت سعد بن عباده سخي انسان و واما سعد فكان ينطلق ب80 حضرت سعد رضی الله عنه بچرالی د رسول علیه الصلاة والسلام د دغه مبارک صحابه کرام طالبان څخه و اتیا کسان د ځان سره ملګری کړل ډوډۍ به په کور کې ورکول اتیا کسان اتیا استاد خان ته طالب دعوت او عالم فاسق او رذیل انسان ما دعوت و بیکار سړی ما دعوت و پر هغه سرخان چې بیکاره د الله رب العزت نافرمانه انسان ناس یې په دې پوسه په کتاب کې د ښکارا کومه چې په دې سرخان څخه برکت ټول سي او چې ستا پر سرخان باندې نیک ابدار معزز متقی انسان ناس دو کتاب کې توري دي الفاظ دي چې برکت د اسمان څخه باندې راسي نازل سي دا ستاسو د ټلیفون د اړیکې شته بستکه دا شعاوي چې دا ته په سترګو ویني نه لیدل کیږي دا ستاره به تاسو سترګو نه ویني خو به تاسو وصل سي دا برکات د اسمان څخه نه لیدل کیږي خو برکات نازل سي چې تاسو پر سرخان متقی انسان ناسي پرهیزګار او کبه دین انسان ناس هغه برکت لا ټول سي د رسول علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی طعام الواحد یکفي الاثنين د یو انسان وړي دوه ته کفایت کوي موږ ورختا سو د دوه انسانان وړي یو لا نه نسبه مور دا ولي لاس کسه ملمانه د شلو خرڅ ورته کړی دا شلو کسانو د بډوړي لاس کټه په مټ سره باندې کوي لله الحمدلله رسواسه وینې په واده کې مې 200 کس پر خبر کړی و شو ما سره تان سره ورسېدل ولې خو د رسول حدیث چې د یو انسان ډوډۍ دوه ته کفایت کوي ستاسو 200 ډوډۍ باید 300 ته کفایت وکړي ولې نه کوي په دې پوسټ چې تاسو سترخان یا ستار بیٹک یا ستا کوټه یا ستا اتاق یا ستا کور ته بيدین انسان ناغل دی برکت ټول سوي دې ډېر مثالونه دي ژوندۍ مثالونه موږ په مدرسه کې لرو زموږ په ټوله کال کې په نه میاشت کې مسلسل 200 کسان د لیورز وسوله ډوډۍ ورکول وسوله اوس شپه ورځ 10-15 کسان یو لا وژي نه دي شکایت نه کوي چې موږ وژي بدسوي یا وژه پورته سوي ولی خود سلو انسانان ډوډۍ کفایت کوي و 200 ته یاسین شریف ویل کیږي سورۃ واقعه ویل کیږي سورۃ ملک ویل کیږي ختمونه کیږي قال الله او قال رسول کیږي ذکرونه استا دعا استا تهجدونه استا بغار استا جړاوي استا خود دا ډوډۍ کفایت ډیرو ته کوي حضرت سعد رضی الله عنه برالی اتیا کسان به د ځان سره بوتله الله اکبر کبیره سخی انسان د زوی حضرت سعد رضی الله عنه زوی قیس رضی الله عنه فرمایي وای نبی علیه الصلاۃ والسلام پلاز مشکور تر علی هغه کور برکتناک دی چې تاسو خپل استاد درسي تاسو خپل شیخ درسي تاسو خپل ولی درسي تاسو خپل عالم درسي هغه کور برکتناک کور دی دی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم مشکور تر علی او د علماو دا وظیفه ده چې د خپل مخلصینو کورو ته ورسي ځکه چې رسول علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو کورو ته کله ورتلی پښتنه ور باندې کول دا بد کار نه دی دا اخلاق دي د رسول علیه الصلاۃ والسلام خبري خو غمیج نه بسومه دا څو خبرې لدی بخښه دې روالي کتا سو باندې وخت سو نو دی وای حضرت سعد حضرت قیس رضی الله عنه د خپل پلار قصه کې د خپل پلار سعد رضی الله عنه وای مشکل نبی علیه الصلاۃ والسلام علی باری ول السلام علیکم وای حضرت سعد رضی الله عنه زما پلار وای قرار ورته ول علیکم السلام اوس دا بیا د بینه ده زرا زما د خوان خبره کومه ده بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل السلام علیکم حضرت سعد رضی الله عنه فرمایل وعلیکم السلام د ځان سره قرار ویل څو واری ویل ورسته بار رسول علیه الصلاۃ والسلام تور ولا رسول د الله رسوله ما تاسو سلام ادا کی ما قرار جواب درکوي خوان دارا کوي چې ته څو واره مست سلام را ادا کی یین د الله له جانب تاسو سالم یاست د الله له طرفه تاسو جوړ یاست د الله له طرفه تاسو آباد یاست دا خوند را کوي د الله رسوله چې تاسو مشکور ترالی او څو واره راته وای السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم دا السلام علیکم معنا دا ده چې د الله له جانب تاسو روغ او جوړ آباد سرولي اوسئ دا خوند را کوي د الله رسوله ما تاسو سره بیا د بینه کوله وای د رسول علیه الصلاۃ والسلام سره بار روان ملحفه لحاف چې پر ځان باندې اچوي لکه زموږ استادو د اوس پن پټوان وای حضرت سعد رضی الله عنه ملحفه ورته راويستله داغه وخت صادر د کوچ موږ بولو صادر یا پټو راويستي د زعفران په ګلو باندې رنگ سوي یا ګولي ورس داغه پرنګ باندې لړسوي وو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تحفه ورکړه او بیا
بیا رسول علیه الصلاة والسلام دعا ورته وکړه. کومه دعا؟ اللهم اجعل صلواتک ورحمتک، خدای پاک ستا ټوله انوار، رب العزت ستا ټوله رحمتونه، ای د کائناتو رب ستا ټوله برکتونه، ای د اربابو ربه، ای د دواړو جهانو ربه، ستا ټوله فیضات او برکتونه پر د حضرت سعد بن عباده، د حضرت سعد رضی الله عنه پر کورنۍ باندې نازل که. دا دعا یې ورته وکړه. ښه خوند یې ورکړي. الله دې موږ ته د خپلو علماو قدر راکړي، الله دې موږ ته د خپلو اولیاو مشایخ قدر را نصیب کړي. اوس خو داسې دا بل رقم دی، زمانه اخري ده، د دم احترام به دی، د عالم به نه وي. صوفي انسان احترام به نه وي، د ژرخولي انسان احترام به وي. پیسې چې لري هغه ته به په 5 وارو کتل کېږي، چې پیسې نه لري یو وار مازې چې وایي خواره څخه بده نه پلانکۍ ته څه یې ووسئ. دا بل سره اخته دی په مجلس باندې، نه په مړېږي. بابا خو د هغه دوې سترګې هم لري. د فقیر سره د الله محبت دی، د شتمن د هغه شتمن سره چې د الله دوست نه وي، د الله محبت نشته ورسره. نو رسول علیه الصلاة والسلام باندې دعا وکړل چې رب ټوله رحمتونه ستا له طرفه د حضرت سعد رضی الله عنه پر کورنۍ باندې نازل که. او حضرت سعد رضی الله عنه په سخا باندې ډېر مشهوره و، کورنۍ یې مشهوره و، پلار یې مشهوره و، زامنان یې مشهوره و، نیکه یې مشهوره و. دوی یو کور درلودی، د اوس په اصطلاح باندې بنګله، بلډینګ، پلازا او تعمیر، زیرخانه، بلخانه دا درلودل. وکان لهم اطم ینادى علیه کل یوم، یو بلخانه درلودله، 2 منزله 3 منزله کور درلودی، یا غټ کور درلودی. وای هر ورځ به دا اعلان کړي، یو سړی به خطی او دا اعلان به کوي، من احب الشحم، کله چا خوښ وي چې وازګي دې ډېرې سي، غوړ یې ډېر سي، واللحم، او کله چا خوښ وي چې غوښې دې وخوري، فلیأتي اطم دلیم ابن حارثه، را دې سي د حضرت سعد رضی الله عنه د نیکه کور ته. دلیم د نیکه کورو، د دلیم د حضرت سعد رضی الله عنه د نیکه کور ته دی راځي. که د هر چا خوښه وغوښته هوا وسول راځي دي. قدرمنو کم خان دا اعلان کړی دی. خیرات یم په فیسبوک، زکات یم په فیسبوک، او چې زکات ورکړي 3-4 درته راواستي وایي چې وګوره چې رښتیا هم دی زکات مستحق ته ورسوي. او که یا تېر کال ماته یو چا ویله، و زموږ منفر درس چې تېر راوښیې چې شمال که تور سره ګرځه، یو څه به ورکړي، دی به عکاسي وکړي چې رښتیا هم دا مستحقین ته رسېږي. او که یا مال حاجي صاحب درګرځه وایي، هغسې مې ورته وایي. یې شان ته موږ ضرورت نه لرو. د الله دربار، د الله خزانې دومره ډېرې دي چې په یوه اوښکه باندې د الله خزانو دروازې خلاصېږي. دا څه معنا لري چې فیسبوک دی عکاسي به وکړو، پر ما دې باور نشته نو دا کار کوي، او که دې پر ما باور دې راوایستوه، زه به هم دونه بې غیرته نه یم چې ستا زکات کې په ناروا طریقه استعمال کړم. الله سوچ را کړی دی، الله سمج را کړی دی، الله فکر را کړی دی، الله شعور را کړی دی. که دې باور نشته چې ستا پر چا باور دی، هلته یې محترمه واستوه، نه دې مو په کار، بل وخت درته وایو هم نه. او دا واورې زما د خوا څخه ټولو ته ووایاست، موږ ته چې څوک زکات راکوي، که یې باور نه و نه دې راکوي، د دی مبارک الله یې ساتي، الله د خپل مرکز نه خواري. زه به نه یم، په زرګونه انسانان به الله پیدا کړي، سخي انسانان به الله پیدا کړي، هیڅ احسان دې هم نه را باندې اچي. او چا چې وکړله رب العزت یې جنت الفردوس ځای کړي. الله دې په دنیا او آخرت کې نه خواري. دعاوې هم ورته کوي، دا زموږ شاګردان یې کوي. زه یو ګناهګار عاجز فقیر یم، زما دعا به شاید نسي قبولې. او زما سره شاګردان دا هغه کسان دي چې واقعا دعاوې قبلېږي. تاسو ته هغه کسان دعاوې کوي. حضرت سعد رضی الله عنه د حضرت سعد رضی الله عنه په د کور پر بام څوک وخدي، او که د چا غوښته هوا کېدله راځي دي د حضرت د دلیم کور ته دي راځي، زما د نیکه کور ته دي راځي. الله اکبر کبیره. او حضرت سعد رضی الله عنه یو کټو درلودله، د رسول علیه الصلاة والسلام سره به همیشه ګرځېدی. په کټو کې به همیشه دغه غوښې وې، او کله کله به عسل و، کله کله به خرما ورسره وه. د نبی علیه الصلاة والسلام سره به همیشه ګرځېدی. هر وخت به د نبی علیه الصلاة والسلام د خوراک انتظام کوي. جفنه به ورسره وه، کاسه او پیاله به ورسره وه. د رسول علیه الصلاة والسلام استحقاق به پکې کې و، استحقاق پکې کې و. کله کله چې هغه مبارک سره موږ ملګري یو، نو ځینې کسان دلته علیحده په یو لوښي کې یو شی راوباسي. ما ته د صحابه کرامو وخت را هغه تاریخ را پیدا لکه دا دی مبارکانو هم د رسول علیه الصلاة والسلام لپاره جلا یو شی تیار کړی و. دا ستا دی، دا نور څخه به جلا نه و، هغه شوروا به خو به جلا پیاله کې به وه،
هغه شی په جلال پیاله کې بیا اجازه مبارک سره هم داس خلق آشنا دي کوم صفات چې الله رب العزت په صحابه کرام راوستلي و الله رب العزت هغه صفات په مشکرا ولي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد رسله وآله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب پر حاضر کسانو باندې ورحمیز رب العزت مریضانو ته او د دوی نه جوړی ته شفا ور نصیب کا رب العزت د دوی قرضونه ادا کا خدای ته غیرتمن ذات یتا ته ملاسونه لپ کړل د بندگانو څخه متوجه قطع و مخکې هم پرې و بیا به هم پرې وي ستاسو ذات سره رابطه را ټینګه کړه رب العزت رب العزت په خپل فضل او احسان او کرم باندې د دغه نورمانیا مسجد جامع چې کار شروع شوی دی دا اوس شنبه د تیر شنبه څخه رب العزت د جامع مسجد چې ستاسو رضا لپاره خلک کومک کوي ستاسو رضا لپاره جوړیږي او ستاسو رضا لپاره ستړیا د انسانان غالي خدای دغه جامع مسجد په بدل کې حاضرینو کسانو ته جنت الفردوس کې معنی ور جوړی کا خدای څوک چې کار کوي چې کار پیل کړی دی او نور انسانانو مرسته کړی ده او هغه انسان هم داسې هم نه دی چې د نور انسانانو مرسته نه قبلي رب العزت هغه انسان او چې خشته کومک وکړي ریګي کومک وکړي نغدي کومک وکړي خدای د هر شي د هر کومک په بدل کې په جنت الفردوس کې اعلی معنی ور جوړ کړي رب العزت ماته په خپل ژوند کې د یو سی خدمت توفیق را نصیب کړي خدای حق را وشه د باطل څخه نجات راکړي خدای په حاضر کسانو کې چې هر چا قدر راکړي عزت راکړي احترام راکړي خدای ته قدرمن کې ته معزز کې ته شریف کې ته باعزت کې ته سرخروي کې ته سرفراز کې خدای اوسنۍ وضعیت په امن باندې بدل کړي رب العزت د اسلام غاویر تسه خدای د اسلامي نظام غاویر تسه خدای ها خلک زموږ پر سر باندې حاکمان کې چې ته خوش او پرازي خدای زموږ په ملک امن نه ولا خدای د کافرانو د سود څخه مو ساته رب العزت چې په نعمانیه نقشبندیه اسلامیه جامعه کې مدرسه کې زموږ سره لږ یا ډېر پټ او ښکارا د شپې د ورځې هفته او میاشت غړې او ساعت لحظه او ثانیه هر ډول مسته کړې ده په دعا یې ونازولو په کومک او مالی او ځاني ونازولو خدای د دوی څخه په دنیا او آخرت کې راضي سه د قبر عذابونه مور کوه د قیامت په ورځ عملنامه په شلاس ورکه د صحابه او د انبیا او د شهدا او د صالحینو په صف کې راپورته کا د صدیقینو په صف کې راپورته کا لا إله إلا أنت سبحانك فقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك فقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم